له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو سلامونه او پیرزوینه هیله دا جوړ روغ خوشاله او نیکمرغه اوسئ. خوشاله یو چې زمونږ د یوې نیمې میاشتې سفر نه وروسته بیا دا چې له افغانستان نه ګران کابل نه بیرته راوګرځېدلو، نو دا مو لومړنۍ خپرونه ده چې خپریږي ستاسو په مرسته او ستاسو په ملاتړ. لومړی خو تر هر څه د مخه ټول افغان ولسته او د افغانستان علمي او فرهنګي مرکزونو ټول افغان ملت چې هغوی د نن په وطن کې ژوند کوي، که د کډوالۍ په سختو حالاتو کې دوی ژوند کوي، د نړۍ په بیلابیلو هیوادو کې د افغان لومړني ستورمزلي یا کیهان نورد د وفات له امله د زړه له کومې تسلیت وایو. کورنۍ ته قدرمنې خور د هغې مېرمنې ته، بچیانو ته، خپلوانو ته او عزیزانو ته د زړه له کومې تسلیت وایو او هیله لرو له خدای تعالی نه او د پاک خدای له دربار نه د ارزو او هیله لرو چې د جنتونو سرداري کړي. د دوی د جنازې د چیرته د خاور ته سپارلو په باب د افغانان ترمنځ بیلابیل نظریات موجود دي. زیاتره افغانان په دې باندې ټینګار کوي چې د چون یو نړیوال علمي شخصیت دی او د افغانستان د علمي چارو لپاره بې ساری خدمت کړی او د افغانستان نوم او نښانې او د افغانستان د خلکو هویت حتی اسمانو ته وړی ده. نو ښه به وي چې خپل وطن کې هغه هم زموږ پیشنهاد هم دا و چې د کابل پوهنتون په محوطه کې د سید جمال الدین افغان د زیارت څنګ کې دوی خاور ته وسپارل شي. البته دا یو پیشنهاد ده او د کې کوم غرض مونږ نه لرو، نه کوم هدف لرو او نه له دې نه ځان مطرح کول. ډېر کسان به چې بیلابیل نظریات به په دې باب ورکوي، خو زموږ نظر دا ده که چیرې دا کار وشي فکر کوم دا به د افغان ملت لپاره یو دایمي ویاړ وي. دا چې بیا څه کېږي هغه د دوی په کورنۍ پورې اړه لري، په پتمنې مېرمنې پورې او ګرانو قدرمنو بچیانو پورې اړه لري چې دوی څه ډول تصمیم نیسي او موږ ټولو ته احترام لرو. او یادونه یې تلپاتې عبدالاحد مومند د افغانستان د ټولو خلکو بچی و. هغه د هر قوم چې ووایه، د پښتنو، د تاجکانو، ازبکانو، هزارګانو، پشیانو، نورستانیانو، تخاریانو، پامیریانو، د هر بل قوم چې تاسو د دوی ورور او اولاد او ملګری و. دا په یو قوم پورې اړه نه لري، دا د افغانستان په ټول ملت پورې اړه لري. د افغانستان د ملت واحد افتخار او ویاړ دی او له بل خوانه د بشریت افتخار وړ د چې کوم خدمات کړی دي هغه علمي خدمات دي، د جیودوزۍ، د ځمکې پیژندنې او ډېر نورو برخو کې د مطالعات کړي دي. هغه د نورو علماو دانشمندانو ته معلوم دي او د افغانستان له داسې ویاړونو شمیرل کېږي چې موږ هیله‌مند یو د افغانستان د خلکو هیر نشي. که څه هم موږ په کډوالۍ کې ژوند کوو، که دلته چیرې د دوی جنازه خاور ته سپارل کېږي، موږ هیله لرو چې په یو مناسب وخت کې بیا د افغانستان ته انتقال شي او هیر نشي. موږ ورسره تماس درلود، ما شخص کوم چې ځکه زما پخوا چې دی لا پرواز د نو کړی او د یو د هوایي قوه او یو ځواکمن پیلوټ په هغه وخت کې ما ورسره مرکې کړې وې. همیشه په دا دومره وخت کې چې دی دلته په اروپا کې اوسېده، همیشه مو ورسره رابطه وه، ټلیفوني خبرې مو سره کولې. او بله خبره خو دا وه چې یو ځل مو له نږدې نه د سویډن د مالمو په ښار کې ولیده چې د سویډن د فرهنګي شخصیتونو له هغې جملې د ښاغلي غمخور او نورو عزیزانو په مرسته دی راغلی و هلته او د ده لپاره پروګرام نیول شوی. قدرمن دوستانو، د دعا لاس به پورته کړو او خدای تعالی د قدرمن عبدالاحد مومند ته د افغانستان د خلکو رښتیني او علمي بچي ته جنتونه ورکړي او خدای تعالی د دوی بچیانو ته او کورنۍ ته نیکمرغه، خوشاله او بسیا ژوند ورکړي او نور غمونه د دوی لري. آمین یا رب العالمین.